اوكې بسم الله الرحمن الرحیم. راځو زموږ نن د آی پی ایډرس موضوع غواړم تر ځل مهم نه یو څه خبرې کړې وي چې دې رینجز مو پیژندلې نن به نور کار کوو. صحیح ده. لومړی به راشو چې چېرته موږ دلته آی پی ایډرس ولیکو چې فرض مثال موږ تیر ځلې آی پی ایډرس لیکلو چې 10.0.0.1 د آی پی ایډرس سره کوم سمجي چې دا 10.0.0.200 پورې شي 450 پورې چې بیا 10.0.0.255 دی براډکاسټ سره راځي چې شو 200 بیا چې 10.0.1 بیا ډاټ 200 450 یا 255 پورې شرکت سره تللی شي بیا به دا رسیږي چې 10.0.2 کېږي به سمجي پیږي کنه نه پیږي ګوره 10.0.1 څنګه نن د 0 شي دا بیا ورشي 10 دا 10 ګوره چې 10.0.0.255 پورې شي اګان ورته ورکی بیا بل 10.0.0.2 بشي دا او ډاټ 0 بشي هم دا په دې سلسله باندې روان شي لکه فرض مثال چې دا په دلته باندې اپلای کوم چې یو څه نو 92 ډاټ یو څه نو 88 صحیح شو یو څه 88 ډاټ یو څه 88 ډاټ یو څه 88 دا فرض مثال 10.1 دا شو سره کنه اوس ګوره دې کې خدام سره کوم یو کلاس آی پی دا کلاسي افرین په کلاسي کې موږ ویل کنه چې موږ سره په کې څو دي موږ سره پکې سلور پورشن ټول کې کنه دي سلور پورشن دي کنه چې په دې کې ګوره دا اول پورشن هم د چا سره دی دا هم نتورک پورشن دی او په کلاسي کې دویم پورشن هم د چا سره دی نتورک دی او څلورم هم د چا سره دی د نتورک سره دی او پنځم چې او خدام موږ سره دا شو سره او پنځم دا موږ سره شری خاص دی خاص دی کنه دا موږ سره فرض مثال سره خاص سره نو ګوره اوس په دې کې چې ما تاسو کوی دا کوم کلاس نتورک دی نو زه به د اول پورشن نه معلوم یو سره 92 په کوم یو کې راځي په کلاسي کې راځي بل راځو نو دا درې پورشن چې موږ کار نشته دا چا دي دا نتورک پورشن دي و دا موږ سره دی اولنۍ آی پی درسه دا موږ سره شي اولنۍ آی پی درسه سیدا اوس به دا رسیږي سره کوم ترتیب باندې دلته راځي یو سره 92 ډاټ یو سره 88 ډاټ 1 ډاټ شي 245 پوښتنه په دې ګوره په دې یو نتورک کې په کلاسي کې په یو نتورک کې څومره آی پی ان دي 450 څومره دي په یو نتورک کې 245 دي په یو نتورک کې اوس دلته راځم لکه چې یو سره 93 ډاټ یو سره 88 ډاټ 1 ډاټ 245 آیا دا یو نتورک دی مختلف نتورک دی دغه یو سره 93 ډاټ یو سره 88 ډاټ 1 ډاټ 245 او پاس یو سره 2 ډاټ یو سره 88 ډاټ 1 ډاټ دا کوم یو نتورک دی سیم نتورک دی که ډیفرنٹ نتورک دی سیم نتورک دی نه کلاس سیم دی دواړه په کلاسي کې دي ځکه چې یو سره 92 نه کلاسي شروع کیږي کنه او دا 93 دا دواړه په کلاسونه هغه کلاسي دي خو نتورک مختلف دی 93 مختلف دی کنه لکه 92 یې دا وتا دی او 93 خپل وتا دی څه شو و دې کې بل خبره زه تر ازمه لیکم چې یو سره 92 ډاټ یو سره 88 ډاټ 1 ډاټ 245 او دلته راځم لیکم چې یو سره آیا دا نتورک یو سره 2 ډاټ یو سره 88 ډاټ 1 ډاټ 245 دا او دا یو سره 2 ډاټ یو سره 88 ډاټ یو 88 آیا تاسو مساوي دي کنه دا یو نتورک کې مختلف نتورک یا فرق ځکه چې دلته موږ سره کلاسي ده او په کلاسي کې زر کلاس معلومولای شم په قدر اول نه او دا نور رستم د سره چا دي دا نور ډول هم د نتورک ورشي کنه کدي کې یو مخکې راغی یو سره معنا نتورک مختلف شو چې دا اوس مختلف شو نو د دې د کنیکټیویټي لپاره زه راوټر ته ضرورت لرم هغه نتورک چې موږ سره د یو سره 2 ډاټ یو سره 88 ډاټ 1 ډاټ 245 دی دا چې دا یو نتورک شو سره او یو سره 2 ډاټ یو سره 88 ډاټ یو ډاټ 245 بل نتورک شو سره نو د دې چې غواړي دا د دې کې نفر چې کومي دا کمیونیکیشن کې دې سم دلته راوټر ته ضرورت وي و سویچ په کوم حالت کې دی و سره زموږ یو سره 92 ډاټ یو سره 88 سی شو 88 ډاټ 1 ډاټ 2 راځم یو سره 92 ډاټ یو سره 88 ډاټ 88 ډاټ 1 ډاټ 3 یو سره 92 ډاټ یو سره 88 ډاټ 1 ډاټ 200 یو سره 92 ډاټ یو سره 88 ډاټ 1 ډاټ فرض مثال 210 سی شو یو سره 92 ډاټ یو سره 88 ډاټ 1 ډاټ سو فرض مثال لس سی شو یو سره 92 ډاټ یو سره 88 ډاټ 1 ډاټ سو فرض مثال شل لازم یو سره 92 ډاټ یو سره 88 ډاټ 1 ډاټ سو فرض مثال کوم چې څلور آیا تو دا سیم نتورک دی که ډیفرنٹ نتورک دی نتورک یو ګور سیم نتورک دی که ډیفرنٹ نتورک دی پوښتنه بیا ورته کړلېږي کلاس نه خایم کلاس یې وګوره او نتورک آیا دا سیم نتورک دی که ډیفرنٹ نتورک دی کلاسونه سره ورته دی نتورک سره مختلف نتورک یې سره یو دی سر هم سره نتورک یو دی او هم سره کلاسونه ما یو سی کلاس دی ځکه چې کلاس معلومه کنه د تشنه د اول پورشن نتورک دا ما سره د نتورک لپاره دی دا ما سره نو ګوره آیا په دې درو پاتې دې درو کې ماته غلط دلته لاندې کې راوسی دي د درو کې رسم دې درو ورکه نشته
دا نتورک پورشن دی نشته کنه نور دا پاتې کو چې کوم یو سر دا خو په د دې نتورک آی پی اډرس دی کنه دا نتورک خو پاس تک یو ونه دی ونه لاندې څنګه دي کنه دي دا دوه یو څنګه دا درې بل څنګه دا 200 هم دي یو څه هغه کې راځي کنه 210 بیا به کې راځي لاس بیا کې راځي شل بیا کې راځي بیا کې راځي نو کو چې تاسو غواړم دا دوه د درې سره وسه کوم آیا کمیونیکیشن کولای شي د دې کمیونیکیشن لپاره چې ما ته دی نه نه د سیم نتورک دی سویچ دی رسره ودته سویچ ما سره دی کمیونیکیشن اوس کې چیرې زرا شي بسځي اوس به زه وګورم چې تاسو مې پوښتنه یو سره دوه نوي ډاټ یو سره آتش پیته سی شو ډاټ 2 ډاټ 2 یو سره دوه نوي سو ډاټ یو سره آتش پیته ډاټ 1 ډاټ 2 یو سره دوه نوي ډاټ یو سره آتش پیته ډاټ 3 ډاټ 2 یو سره دوه نوي ډاټ یو سره وش پیته ډاټ 3 ډاټ 2 یو سره دوه نوي ډاټ یو سره درې نوي ډاټ یو سره آتش پیته ډاټ 3 ډاټ 2 اوس ورسېږي آیا په دې کې تاسو ماته وایي د سیم نتورک دی که ډیفرنٹ نتورک دی کلا اول خو راته کلاس وایي د دې د سپینجو ور اول کوم کلاس دی رسمه کلاس فزیک آفرین اول خبر خو لسی کړه کلاس یې څنګه معلوم کړ ځکه څه دوه اول پورشن مې دا اول پورشن معلوم شو کنه اول پورشن معلوم شو کچې زړه تراشم ګوري کوم چې دلته زړه سم لسی کوم چې 10.0 10 ډاټ یو سلو آتش پیته ډاټ 1 ډاټ 2 ډاټ 2 دا د کوم کلاس یې کړه دا د ایرا آفرین کوم ځای معلوم کړ دی اول پورشن معلوم بل د زړه تراشم دلته تراشم کوم چې یو سلو 10 ډاټ یو سلو آتش پیته ډاټ 2 ډاټ 2 دا کوم کلاس دی کلاس بی درسره او دلته کوم چې یو سلو یو نوي ډاټ یو سلو آتش پیته ډاټ 2 ډاټ 2 دا کوم کلاس دی نه نوي وز ترازم چې سلو دوه نوي ډاټ یو سلو آتش پیته ډاټ 2 ډاټ 2 دا د کوم کلاس دی نو ګورئ د کوم ځای ته پیژني اول پورشن د نور روسره سره زموږ د ګوره د کلاس کار مو څه چې کلاس نه پیژنم د اول پورشن به پیژنم او نتورک کار مو سره شته دی چې دا نتورک به پیژنم او نتورک په دلته کلاس د نتورک مطلب دی کې په کلاس A کې چې کوم یو لري په کلاس A کې مسره د اول دی په کلاس A کې راځي نتورک کوم یو لري اول دی سره صحیح شو په کلاس B کې کوم یو لري په کلاس B کې مسره نتورک دوه د نتورک پورشن په کلاس C کې کوم لري په کلاس C کې مسره د درې د نتورک پورشن دی سره صحیح ده که په دې درې ورته ګوره سر جي دلته اوس نتورک پورشن نه زما مراد څه دی که نتورک پورشن بدل شو معنا نتورک بدل شو سر جي و دا یو سره دوه نوي دی کنه یو سره دوه نوي ډاټ یو سره آتش پیته دی کنه دی ډاټ الته څو دی دوه دی کنه زه ته درې کوم نه ته کوم آیا ودلته نتورک بدل شو ها یو سره دوه نوي ډاټ یو سره آتش پیته ډاټ 1 ډاټ 2 دا بدل شو کنه کوم ځای دی پیژنه ولې بدل شوی دی اول خو رسم دا اول چې کوم یو سره دوه نوي او دا سره شو مشو بیا یو سره آتش پیته او دا سره مشو صحیح شو او پاتې درې دلته نه دی نتورک نه دی تا کوم ځای معلوم کړ ودلته درې دی دلته دوه دی نو دا موږ سره سیم نتورک نه دی راسره اوس که چیرته دلته زره سره شمولې کوم سره چې یو سره دوه نوي ډاټ یو سره آتش پیته ډاټ چې 3 ډاټ 200 آیا دا پاس او دا سیم نتورک دی یو سره دوه نوي سیم دی څنګه سیم دی ځکه دا اولم سره میچ کوي او دویم میچ کوي دریم نو زموږ کار وچا سره دی د درې وړو سره دی په کوم یو کلاس کې په کلاس کې نو دا پاتې خو د دې کلاس د دې برخه راکنه په دې کې مختلف سره تللی شي اوس بل خبره دې نور سره راځم زه ته مچ راشم 10 ډاټ یو سره آتش پیته ډاټ 1 ډاټ 200 زه تر راځم چې بل شي سره لیکم چې 10 ډاټ 200 ډاټ 200 ډاټ 200 بل لازم لیکم چې 11 ډاټ 200 ډاټ 200 ډاټ 200 دلته راځم لیکم چې 30 چې شو ډاټ 0 ډاټ 0 ډاټ 1 اوس ګوره آیا په دې کې کوم یو سیم نتورک دی کوم یو مختلف نتورک دی راسه دا سره سیم دي نو څنګه دی پیژندل ځکه دا روسه دا وګور کنه دلته خلک مختلف دي کنه دغه څه وایي نه دا آفرین ځکه چې دا 10 نتورک دی او په 10 نتورک کې موږ سره نتورک پورشن کوم یو دی دا اول موږ سره نتورک پورشن دی کوم یو دی اول موږ سره نتورک پورشن دی او زه دا اول نه دا معلومه دی پاتې نور سره زما کار نشته دی اوس په دې کې ته وګوره کنه اوس په دې کې موږ سره کوم مختلف دي کوم سیم دي سره غلط راته دوه او دریم صحیح دي وګوره اول او دویم چې کوم یو دی دا کوم یو دی یو نتورک دی کوم یو دی یو نتورک دی ولی ځکه چې لاس او لاس دوه مساوي دي سره کنه لاس او لاس یو نتورک کلاس A سره اوس ته وګوره یو لاس مختلف نتورک بدل شو او دا وګوره لاس او 200 دا ټول سره مساوي یو لاس 200 دا سره مساوي کنه ودلته دی اول پورشن ته زه ګورم کنه زما پات سره کار څه زید اول ګورم اول سره مختلف دي کنه لاس وګوره کلاسونه دي سرجي په کلاس وګوره تا ویل کنه موږ د ویل کنه چې کلاس موږ سره تشنه شروع کیږي د کلاس A سره د یو نه شروع کیږي اسی پر هغه لو بیک وغیر پرې د 200 د یو لاو څو پر سره وې شو پورې خوش پګی شي وایلر در سره شپګی دي دا نتورک دي سرجي وګوره یو چې شو مطلب یو ډاټ 0 ډاټ 0 ډاټ 1 دا یو نتورک شو چې دا یو کېدل شي چې مطلب ډیر زیات شي او 2 ډاټ 0 ډاټ 0 ډاټ 0 ډاټ 1 چې شو دا اوس بل نتورک دی آیا د دې 1 نتورک د 2 سره په سویچ باندې کمیونیکیشن کولای شي او کولای شي 1 نتورک د دې 2 نتورک سره په سویچ کمیونیکیشن کولای شي نتورک بدل دی دا 1 نتورک دی دا 2 نتورک دی بدل نتورک دی سرجي او نه شي نشي کولای نو دلته راوټر ته ضرورت دی صحیح ده دلته راوټر ته ضرورت دی تر څو موږ سره شي کې د کمیونیکیشن ګوره سرجي اوس دلته دې ته نه ګورم کنه تاسو ګوره سرجي ته بدلته کلاسونو پسې نه سي کنه
ا د کلاسونو دا د وخت رینج خو درې څه پته نشي وکنه چې مثلا دا موږ سره 10 دی او دا موږ سره 10 دی دا دواړه په کلاس A کې راځي کنه دا ولې کمیونیکیشن دلته ګوره موږ نیټورک باندې خبره کوو سر جی موږ وایو کنه چې په ګوره په کلاس A کې د یو نه نیولې تر یو سره وی شه پورې دا نیټورک دی دلته اوس ګوره او دا ټول سیده په A کلاس کې دی را سره او دا یو را سره دا را سره بیل نیټورک دی کدا دوه را سره دا بیل نیټورک دی نو که چیرته نیټورک بدل شو بیا دلته پر سویچ سره خبرې نه کوي بیا را سره پر راوټر سره خبرې کوي داسې نه دی چې کلاس A آی پی اډرس دی د کلاس B آی پی اډرس سره خبرې نشي کولای دلته راوټر ته ضرورت دی کلاس A د خپل کلاس A کې را سره یو 10 دی یو 10 دی را سره کنه او یو را سره فرض مثال شي یو دی یو آی پی اډرس دی را سره یو 10 آی پی اډرس دی را سره اوس دا ټول کلاس A کې دی دا په سویچ سره کلاس A کې دی وی سره جی خبره داسې نیټورک پورې خبره موږ کلاسونو خبره نه کوو چې موږ څه نه وایو چې مطلب دا کلاس دی کنه سر جی په دې کلاس کې دنه چې څومره بیان دي ته بس دا یو بل سره سویچ باندې وسکی نه دې کلاس کې دنه نیټورک دی سره چې A دا یو دی کنه دا یو ځان ته نیټورک چې په دې کې ځان ته په صلاحو آی پی ان سره شته دا چې کله مطلب دی یو کې دنه آی پی ان چې دا چې دا هغه کمپیوټر دی یو بل سره وصل کوو سویچ به کوم ځای کده دی یو آی پی راخلم هم دی یو دا ټول A کلاس سره کنه دا یو آی پی راخلم او دلته شل دا یو آی پی دا شل آی پی دا چې زما چې یو او د شل ترمنځ خبرې جوړې کوم نو دلته ماته څه ضرورت دی راوټر ته ضرورت دی ځکه چې نیټورک بدل دی خبر وته په کلاسونو نه کې چې A کلاس د A کلاس کې چې یو 1.0.0.1 دی او بل آی پی 20.0.0.1 دی دلته څه وته نه وی چې دا 20.0.0.1 چې مې د 1.0.0.1 سره په سویچ باندې خبرې کوي نه ولې کوي नेटवर्क के बदल नहीं څنګه नेटवर्क څنګه پیژندل شي سیم آی پی چې مطلب یو ګور नेटवर्क چې سره سیم د آی پی انو کې څه نور مکیږي नेटवर्क چې سره سیم د آی پی انو کې څه نور مکیږي اوس دا سیم دی دا ډیفرنٹ افل یو ول ډیفرنٹ اوس ګور یو چې دی یو کې دنه فرض مثال ته مالي کوي کنه چې یو 0.0.1 سره راغلی بیا بل سره یو راغلی ها نو ګور دلته اوس د نیټورک خبره ده چې ها کلاسونه د تاسو پر مخ برل سیوا چې کلاس A کې چې ټول آی پی ان دا یو بل سره خبره کوي د سویچ ورته کېږي نه کلاس A کې د نیټورک کې دي ان نیټورک په چې پیدا کېږي نیټورک پورشن دی نیټورک پورشن ته وپیژنه کدي نیټورک پورشن لږ دی د کلاس A کې نیټورک پورشن یو دی کېږي یو نیټورک پورشن دی کته نو د پاتې نور درې په ستمه ګرځي او څومره دي مختلف والا راشي د دې ډبل کلاس سره 10 دی دي کې مختلف دی دا 10 بل دي 10 سره د سویچ په واسطه باندې کمیونیکیشن کولی شي کچې دا 10 او دا 11 دا 10 دا 20 ورسره دلته اوس نیټورک بدل اول پوښتنه او د کلاس A کې اول پوښتنه غوړي دلته اوس مثلا نیټورک بدل دی چې نیټورک بدل شو بس بیا به نور دلته راځي اوس په کلاس A کې به ته د اول ته غوړي په کلاس B کې به څه کوي اوس په مثال سره راغلم راځو ته کوم چې یو سلو ډیر لس به کوم ډاټ 1 دا څه کنه ځکه کوم چې یو سلو ډیر څه شو ډاټ یولس ډاټ لس ډاټ یو او تر دې چې یو سلو ډیر ډاټ دولس ډاټ لس ډاټ 1 او تر دې چې کوم یو سلو شل خو نه راځي او کلاس A ته یو سلو سلوي ډاټ دولس ډاټ لس ډاټ یو اوس څه دې راته وایي په دا موږ سره اوس کوم دی کلاس B دا کړه نو کلاس B کې بس دی اول پورشن ته وګورم او ګوره کچې ته کلاس معلوموم خو فقط دی اول پورشن ته وګورم چې دا کوم یو کلاس کې کله چې نیټورک معلوم نو اول او بل بي را کوشش چې دا سره سیم نیټورک دی اول پورشن او دی دویم پورشن ته وګورم دا ګوره دا یو ډیر څنګه او دا یو لس سره نو یو سره ډیر دا شو کنه شو او دا وګوره تاسو دی آیا دا سیم نیټورک نه غوړي نیټورک ولی ځکه چې په کلاس B کې دوه پورشن د نیټورک او دوه خاص دي نو چې نیټورک معلومه په نیټورک پورشن ته وګورم کنه دا چې ته اوس لاسو د پاس سره څنګه سیم بل یو سره ډیر دولس سیرا بل دولس یو سره ډیر شو ګوره شو سره او بل یو سره بل چې دی یو سره څلوي خو دولس آیا دا سیم نیټورک دی نه دی افرین ځکه وګوره د اول کچې د اول د پاس سره میچو نو شي شو دلته دویم چې دویم میچو کچې د کلاس A کې به کته اول چې کوم چې دا سیم د نیټورک معلومولو لپاره سره کلاس معلومولو لپاره نه که کلاس معلوموم خو فقط یو پورشن که نیټورک معلوموم دی په کلاس A کې به فقط یو ته ګورم په کلاس B کې به فقط یو او دویم ته ګورم او په کلاس C کې به اول دویم دریم دې ته ګورم ورې سره دوه دا یو سره تاسو ته دا کوم یو آی پی د کلاس C دا چې کلاس C دا کنه او بل یو سره دوه دا یو سره تاسو ته دا درې آیا دا پاس دا او دا نیټورک سره یو شي کنه څنګه یو شي دا کلاس C دا افرین دا یو شي دا یو شي دویم یو شي دا ته یو دا نو څنګه نیټورک نو کچې سره دا یو سره کنه کوم چې پاسه کنه کوم شي سویچ پاسه بل یو سره دوه دا یو سره تاسو دا ټول دا تاسو آیا دا پاس د درې سره دا درې سره یو رقم کې کړی دا یو سره دوه یو شي دا یو دا تاسو او دا درې دا دوه نیټورک یو شي کنه افرین یو سره دوه دا یو سره تاسو دا یو دا تاسو دیش یا آیا یو نیټورک بدل شوی دی یو سره دوه دا یو سره تاسو یو پلس یو نیټورک بدل شوی یو سره دوه یو سره تاسو یو سره دوه یو سره دا شو سره یو سره دوه دا یو سره تاسو یو او تاسو سره او یو سره دوه نوي یو سره درې نوي دا یو سره تاسو دا تاسو سره آیا دا سیم نیټورک دی ولی ځکه کلاس C کې دی دوه کلاس C کې دي خو دا نیټورک بل یو نیټورک دی درسره یو سره دوه نوي دا یو سره وښ په دا یو دا آیا دا یو نیټورک دی ولی دا ګوره یو سره دوه نوي دا یو سره وښ په دا یو دا 250 دي سره او دا ډیفرنٹ ولی ځکه دا کلاسیک خو دی دا یو سره درې نوي دی دا یو سره دوه نوي
اول د اول ته ګورې یو سل او دوه نوي دا او دا اول او دا څلور دا درېیم تر سره مقایسه کړه صحیح ده دا ګورم دا ډیفرنٹ دی ډیفرنٹ افرین دلته یو سل او اته شپېته دلته راسره اووه شپېته دی نو ګوره اوس دا دلته د مفکورې انشاءالله چې کلیر شو کلاسونه ګوره کلاسونه خو زه فقط د دې اول پورشن نه معلوموم او په دې کلاس کې دننه نیټورک دی هغه نیټورک کې زه معلوموم که کلاس A کې خبره وه نیټورک کې زه معلوموم فقط د اول پورشن ته ګورم که کلاس B کې وه زه اول او دویم پورشن چې کوم که کلاس C کې وه اول دویم دریم چې کوم او د پاتې نور سره بیا که چېرته دا فرض مثال کلاس یو سل او دوه نیټه یو سل او اته شپېته ټولې که نه اوس یو سل او دوه نیټه یو سل او اته شپېته دوه سوه زه لیکم دا هم لیکنه یې هېڅ خبره نشته بس هماغه سیم نیټورک دی فرض مثال دا یو وطاق شو که یو وطاق هغلته کېږي که دې ځای کې کېږي که دې ځای کې کېږي که بل ځای کې کېږي نو مطلب دا ټوله خبره تا ته دې کلاس کې څه کېږي هغې نه ته خبرېږي صحیح شو نو دا اوس ګوره موږ سره هغه د کلاسونو او د آی پي اډرس خبره ورسره نو نن دپاره به همدومره بس وکړو صحیح شو نور به انشاءالله بیا بله ویډیو کې